خوشحال خان خټک لکه څنګه چې وختي ما وي هغه به په یو وخت به د هغه څلور ښځې وې که نه، نو د هغه د څلورو واړو ښځو نومونه چې کوم کتاب راغستي دي که نه، هغه په هغې کې یوه توتیا وه، مرجانه، باګو او راڼی. که د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه، نه پخوا پکې کتاب و نه خطو، دا دی ما پکې تصنیف کړل څو کتابه. د خوشحال خان خټک په هکله باندې زه یو څو خبرې د اوریدونکو ته کوم چې دوی ته هم چاته پته نه چې هغې ته دا پته ولګي چې د خوشحال خان خټک څوک و، د کوم ځای و، کله پیدا شو، د چا زوی و، د چا نوسی و، د چا کړوسی و، په کوم کوم ځای کې ژوند کړی دی، څنګه زندګي تېره کړې ده، قید و بند کې څومره وخت تېر کړی دی او په کوم دور کې دی پیدا شوی و. دویمه که شایق صاحب که مونږ لکه لږ مطلب دا دی لږ د مخکې نه دا دغه وکړو چې یاره د خټکو دغه وکړو، ځکه چې دی که بیا د دوی هغه خانداني دښمنو خبره هم راځي د بولاق او د تري او د دغه که نه، نو که مونږ دا لږه پکې وضاحت سره دا خبره وموږو چې یاره دا د پښتنو د کمې څانګې سره و که نه، خټکو سره و، نو بیا خټک د کمې څانګې دي که نه، بلکل دا چې کوم دي نو دي داسې کرلاڼو کې راځي. او دا خوشحال خان خټک د مشهور مغول بادشاه نورالدین جهانگیر د هغه په زمانه کې پیدا شوی و. هغه د هجري کال په حساب سره 1022 هجري وه، هجري قمري 1414 یا 12 او د دې سره عیسوي کال سره سمون خوري. د پلار چې شهباز خان نو هغه په هغه وخت کې د مغولو منصبدارو د هغې دپاره به هغې سره چې کوم دی هغې حفاظت به یې کوو، د هغې هغه لارې مارې به یې چې دي نو هغه د هغه نه صفا کولې، هغه تاریخ هم موجود دي ځان له په دغه باندې به هم پکې په منځ کې خامخا خبره راځي. خو دا خبره ده چې خوشحال خان خټک دا د شهباز خان زوی و، شهباز خان د یحیی خان زوی و او دغسې یحیی خان د اکوړ خان زوی و او د ملک اکوړ خان او ملک اکوړ خان شو نو دا د ملک چینجو د هغه زوی و. د خوشحال خان خټک خپل نوم سو نو هغه د ډېرو کسانو ته پته نه، هغه د خوشحال بیګ خان، خوشحال بیګ بالکل دا د خپل اصلي نوم او بیګ هم په دې وجه زه وایم چې دې ته د نوم په دې وجه په پلار یخي شهباز خان چې هغه په خپله د مغولو د دربار سره و، د مغولو د دربار سره تړلی و او دا بیګ ټکي چې کوم دی نو دا بیګ د القاب دی د مغولو، نو په هغه حساب سره دی خوشحال بیګ ځکه چې د رور نوم هم جمیل بیګو د کاکا صاحب مریدو، شیخ رامکار او د شیخ رامکار کاکا صاحب مریدو فقیر جمیل بیګ، او بیا د اټک حضرت جی بابا چې څومره مشهور نوم لري که نه، دا د اټک حضرت جی بابا د فقیر جمیل بیګ بیا مریدو. چې کله ملک اکوړ خان چې کوم دی نو د بولاقو او د تري خټکو کومه مسله وه او دی کې دی راغی د ټیري نه، دی خو په ټیري کې و که نه، ملک اکوړ چې کوم دی خو په ټیري کې و واټ کې بلکل، نو چې د ټیري نه دی راغی دلته کې او دلته د سیند په غاړه باندې دیره شو او دلته کې بیا د مغولو منصب ورته میلاو شو، ملک اکوړ خان دغه اکوړې اکوړه خټک که نه دا د هغه په نوم باندې دی او بیا د هغه زوی یحیی خان او داسې نور زامن به ومو که نه، خو لکه دغه به مشري به د مشر زوی وه که نه، بلکل دا خبره شهباز خان او شهباز خان دا د یحیی خان زوی و لکه دا د قرنیکو اکوړې چې کوم دی ملک اکوړ دا د خوشحال خان قرنیکو. خوشحال خان خټک چې دا کوم مشر نیکه ملک اکوړ دا راغی د هغه ځای نه ټیري نه هغه طرف نه راغی نو د په دغه ځای کې د اوسېدل د اکوړې نه دی، په دغه ځای کې د مناسب خپل خاندان دیره کول وغوښتل او په هغې کې پاتې شو. موږ خو د خوشحال خان خټک په هکله خبره کوو، خو دلته د ملک اکوړ یا د دې اکوړي دا نوم مناسب دی چې په دې باندې هم خبره وشي.
دا په دغه دوران کې د اکبر بادشاه مغل شهنشاه د اکبر حکومتو چې هغه ته مغل اعظم هم ویلی شي. دغه اکبر بادشاه دی به د دلی نه راتلل د دغه طرف نه د اټک په لار باندې او افغانستان کابل چې کوم دی نو دا هم د هغې زیر تسلط سمرقند پورې دا د دې په تسلط کې و، د دې بادشاهي و پې مرزا حکیم هلته بیا د اکبر بادشاه ورور چې و هغه هلته هغه به بادشاهي کوله لکه مطلب چې د هغه ځای اختیار او منصب یې هغه ته سپارلی و. دی چې به کله په دې لار باندې راتلل نو دی ته به د شوکې خطره وه. نو چې په دغه اټک ته ورسېد اکبر بادشاه نو دې خطراتو ته به دی مخ کېدل. نو د دې خطرې نه د ختمېدو دپاره دی د دې علاقې کسان راوغوښتله اکبر بادشاه چې لکه دلته او خپلو وزیرانو امیرانو سره هم پې مشوره وکړه، هغه بیربل دي او هغه نور څه چې لکه دلته په دې علاقه باندې څوک داسې دي چې هغه چا وی پلانې دی پلانې چا ورته د ملکه کول په ګوته کړ چې دلته یو سړی دی او خټک دی او هغه به دا کار وکړي شي او دا پلانې نوم یې دی. بس وی چې دا راوغواړئ. په ده پسې خاص استازي ولیږله او چې هغه ته وی چې راشه لکه دلته موږ سلا مشوره هم کوو او تا سره څه خبرې اترې دي د بادشاه دې غواړي. نو خو ډېره غټه خبره به وکړه. ملکه کول په ډېر شان و شوکت سره راوت ځکه چې د ده سره خو به په زرګونو کسان خو به د ملاتړ وکنه شهسواران خو به د ده سره بادشاه ملاقات لته نو د هغې کې به خامخا خپل نور پام پینټ کوم سیوا کول کنه چې بادشاه باندې هم اثر پرېوځي دونه خو به په غوږ باندې هغه هم خبردار و چې بادشاه ما سله غواړي. د شلو کې چې په ځان سره بلا سوارم او څه کسان تېنه مخکې روان دي او څه تېنه وروستو روان دي او ډولونه غږېږي او دا خلک په ګډاګانو باندې دی او خټک ګډا هم پکې کوي او چې کله بادشاه ته پته ولګېده چې لکه دا سړی په دونه شان و شوکت سره را روان دی نو تاریخ لیکلی دی چې اکبر بادشاه په خپله د ده مخې له را روانې قافلې مخې له په خپله باندې ووتو. او خوشحال خان خټک دا هم وایي په سوانح عمره کې د خپل دغه نیکه باره کې چې ملکه کوړ باره کې چې ملکه کوړ ډېر زیات ښایسته سړی و. خوشحال خان خو په خپله د ونې نه دغه و که نه مندرې و خو ملکه کوړ چې کوم و نو هغوی چې زما نیکه چې کوم و ملکه کوړ دا ډېر دنګ لوړ سړی و، دومره دنګ لوړ سړی و چې عام خلک به هغه سره لکه خبرې به ورسره کولې چې به کېناست او هغوی به ولاړو نو دا به د هغوی برابر و او تک سپینو د رنګ نه غټې غټې سترګې وې خړې خړې سترګې و ډېر ښایسته سړی و. نو خپل شان و شوکت دی نو ډالم د هغه ډېر زیات برابر و او چې دونه لښکر ورپسې و نو خامخا به بیا لکه د باچا خان عمره دنګ به و. بالکل او پښتانه اسیم ښکلي دي ښکلي د سم که د غره ښکلي دي ټوله نړۍ کې پښتانه ښکلي دي او ورشه بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي. نو دی چې کله دغه شان و شوکت سره لاړ او بادشاه هم ترې ډېر متاثره شو چې لکه واقعي ده ته وی چې د دې ځینو د مالیې او دا ټکسونه دا چې دي نو دا به ته اخلي خو دا ده چې د دې اټک نه واله د نوخاره پورې دا ټوله لار چې ده نو د دې به دا به ته مونږ ته صفا ساتې چې په دې باندې مونږ کله کابل ته ځو راځو نو چې دا صفا وي. هغه وخت نه چې هغه منصب ملکه کول ته ورکړی شوی و که نه نو د هغه نفس د ملکه کول د مرګ نفس بیا د هغه زوی چې کوم دی نو یحیی خان بیا ورپسې شهباز خان بیا خوشحال خان خټک د خوشحال خان خټک نفس چې کوم دی اشرف خان هجری بارام خان خټک بالکل بلکې جاخه هم په دغه بیا جوړه شو چې موږ به هغه ضروري خبرې کوو لکه چې ډېرو کسانو ته په نو زما په خیال چې موږ لا ضروري خبرې صرف پکې دا کړې چې خوشحال خان چې کوم دی په 1414 کې په کوړی کې وزیږېد دا د پیدایش نیټه ده او کوم زامن چې و د ده چې کوم ژوندي و که نه او بیا لوی شوي و نو هغه 22 او کوم چې په وړوکوالي کې مړه و نو هغه 20 شو او د خوشحال خان خټک لونه 20 شوې د ده د ټولو نو اولنی زوی چې کوم و که نه نو هغه د 18 عمر کې مړ شوی و او بیا بل چې کوم نو هغه اشرف خان هجري و چې هغه بیا بوډاوالي ته ورسېده او ډېر ښه شاعر ډېر بهترین شاعر د صاحب دیوان و
نو هغه بیا تیر دغه ته مشرع عمر ته رسېدلی و. خوشحال خان خټک په یو وخت باندې 4 ښځې ساتلي دي که نه. کله خوشحال خان خټک پیدا شو نو دغه وخت نورالدین جهانگیر مغل شهنشاه دغه دور که نه هغه دور کې خدا دی چې بیا جون کوم لیدلی دی ډېر اوږد جون نو هغې بیا د اورنګزیب په دور کې خپل اوږده زندګي او د حادثات هم ورته ټول د اورنګزیب بادشاه په وخت کې ورته راغلي دي. جمیل بیګ چې کوم دی سکر ورو دی سکر ورو نورې بلې مور نه و او د پلار ته ډېر زیات ګرانه مو پلار یې سرداره مو بلکې ورته وایي چې دغه وخت کې د هغه چې کوم دغه طرف ته د خټکو خټکنامه و نو د هغې بادشاه و نواب و یا بادشاه و او د بادشاه د مغول بادشاه ماجب به غونډه نو هم د دغه ماجب وجه وه چې خوشحال خان ته که په ورثه کې سرداري پاتې وه نو دویم طرف ته ورسره په ورثه کې د یوسفزو سره دشمني یا بدي دا مو ته پاتې وه. غر صاحب خوښه دې نه ده چې د چا په عقله باندې مونږ خبرې کوو لګیا یو دې وخت کې دغه یو مزیدار کلام واورو د ګرانو اورېدونکو ته دا خو به لکه مطلب دا دی چې ځان ته سړی په ترکارۍ باندې مالګه وجوړوي. چمن کے رنگارنگ چمن کے رنگارنگ خوشحال کمزور نایم چپاڈای خوشحال کمزور نایم چپاڈای چې دا بره شي دا بیا په څه وخت کوم ځای شروع شي. هیله مې ده چې تاسو به د ناشناس په اواز باندې د خوشحال خان د کلام نه ډېر زیات خوند اخیستي. بالکل څنګه چې شایق صاحب خوند واخیسته څنګه چې ما واخیسته همدغسې ده. خو دا ده چې د هر یو شي دپاره غوږونه او د هر اواز دپاره او د هر منظر دپاره بیا سترګې په کار دي که نه. نو که څوک سترګور او غوږور وي که نه نو هغې به ترې واقعي مزه اخیستې وي. خوشحال خان خټک لکه څنګه چې وختي ما وي هغه به په یو وخت به د هغه 4 ښځې وې که نه. نو د هغه د 4 واړو ښځو نومونه چې کوم کتاب راغستي دي که نه هغه په هغې کې یوه توتیا وه مرجانه باګو او رانۍ او د ده دا ورو ورو لکه څنګه چې وختي مونږ ووي که نه دا فقیر جمیل بیګ یوه خبره یاد وساتئ که نه چې ځینې خلک دې ته جمال بیګ وایي. ګورې ما داسې ځینې ټولنو والا پښتو ټولنو والا ما ته اورېدلي دي چې هغې دې ته جمال بیګ وایي که نه حالانکې دا جمال بیګ نه دا جمیل بیګ دی. دا د خوشحال سره هم قافیه کوي زما په خیال خوشحال او جمال حالانکې داسې نه ده په هر ځای کې چې دی نو ګورې دغه قافیه نه چلېږي قافیه نه قافیه په شعر کې چلیږي په داسې عام حالاتو او نومونو کې نه چلیږي که نه. شایق صاحب د خوشحال ژوند چې کوم دی چې کله د پیدایش نه چې بیا واخلې که نه نو بیا زما په خیال چې علاوه د یو څو حادثو نه د 10 کالو د عمر پورې د ژوند ډېر داسې دغه تیر شوی دی که نه لکه بس یو دغه چې دغه حادثه وه چې دی دغه ته تللی و د خپلو چې کومې د دې هغه کارکوونکي زنانه وې که نه کور کې چې بیا کار کوه ظاهره ده چې پلار یې وینځې وې نو چې هغې همدغه کوړي دی نوښاري سیند ته چې کوم ته موږ لنډې هم وایو جامې د وینځلو دپاره وړې وې او خوشحال خان خټک ورسره تللی و دی ماشوم و دغه وخت کې او دی اوبو په مخه کړی نو اوس ګوره چې قدرت څه کوي که نه چې وایي چې لکه خدای ساتي نو څوک به څه وژني که نه نو هغه چې دی اوبو کې څنګه دغه شوی دی ښځې د ده په سر کې دغه لګېدلې وه که نه یا نه بلکې تاریخ دا لیکلی دی چې د ده ویښته ډېر نرم او ډېر مزیدار و د دې هغه وینځو جامې وینځلې نو دې ته نه هغه اوبو په مخه کړی و هغې په خپلو خبرو باندې وې نو په دغه دوران کې چې دې داسې څو قدمه وړی دی که نه
نو د خو نور ډوبو خو د سر دا ویښتې ښکارېدل نو هغه وینځي دا خیال و چې دا چېرته ریخم روان دي ریخم روان دي د جامو نه چېرته اوبو یوړل یا څه نو چې داسې ورپسې ور وړاندې شوه او چې څنګه لاس ور واچوې کتل نو هغه خوشحال خان خټک نو اوبو کې پټ و د سر هغه ریخمي ویښته چې وو نو هغه ښکارېدل او راویسته خوشحال خان خټک په خپلو استادانو کې لکه څنګه چې تا ته پته لري ټولو ته پته چې په هغه وخت کې به د کالجونو یونیورسټۍ خو نه وي که نه چې چا پکې ایم ای پی ایچ ډي او اف ای پي سي هڅه کول دا شیان خو به نه نو په هغې کې به مخصوص استادان خلکو ځان له نیولي وو د هغې سره به هغې سبق وې په هغې کې یو چې د خوشحال خان خټک کوم مشهور استاذ دی نو هغه شاه اویس صدیقي ملتاني او بل مولانا عبدالحکیم سیالکوټی دا دوه چې دي نو دا لکه تاریخ راغستی دي چې دا د نور به هم و داسې صرف دا دوه به نه خو دا چې لکه دا دوه د ده په تعلیم کې د ده په تربیت کې د اخلاقي د دغه خانداني کردار نه علاوه چې کوم دی نو د دې پکې بیا ډېر لوی کردارو د خوشحال ژوند خو ډېر دی نو موږ به داسې په اختصار باندې راځو خبرې له د خوشحال په ژوند کې د ټولو نه مهمه دغه یوه خبره او بیا دغه خبره چې کومه ده د هغه د پلار مرګ د هغې حالات او هغه بیا د ده بادشاه کېدل دي بیا بدل اخیستل دي بیا دریا خان قیصه پکې پاتې ده د ایمل خان قیصه پکې پاتې دی د مغولو منصبدارو او د یوسفزو سره د جنګونه کړي دي د خپل مغول پالۍ دپاره او بیا چې کله پوه شو چې مغول زما بل قام زما نه پکارېږي او د خپل پښتانه مې پکارېږي نو بیا راووته د پښتنو د رایو کولو کوشش یې